تقریبا 2-2.5 کاله. ګوره دا ډېر لږ وخت دی. د دې نه مخکې په چا کې دا فکر نه و چې دین جلا دی او سیاست جلا دی. مولا پوه شه او مدرسه پوه شه، مولا پوه شه او جماعت پوه شه، دا فکر له چا سره نه و. دا فکر تاسو خبر یئ د یهودو او د نصاراو نه را شروع شو. د یهودانو د نصرانیانو په ټولنه کې راهبانو د کلیسا داسې ظلمونه ترسره کړل، داسې فحشاوې او عریانۍ ترسره کړې چې د انسانیت تاریخ په دې باندې شرمیږي. په اروپا او امریکا کې د کلیسا بزرګانو، هغه چې یهودو نصاراو دوی ته د بزرګانو عقیده درلوده، هغوی په د خپله یهودي او نصراني ټولنه باندې داسې ظلم او بربریت ترسره که، داسې فحشاوې او عریانۍ ترسره کړې، داسې سحر او جادوګري یې ترسره کړه چې نه تنها دا چې یوازې په خپل ذات کې ظلم و، بلکې د انسانیت او د بشریت تاریخ ورباندې شرمیږي. یو توپان په دې کې راپورته شو. دوی په دې باندې عام ولس عام خلک سلا مشوره شول چې دین به له کلیسا نه جلا کوو. یوه عامه قاعده دوی کېښوده: فما كان لله فلله وما كان للقیصر فللقیصر. څه حقوق چې د الله دي په هغې کې به حاکم د وخت نظام او د وخت سیاسي چارواکی دا مداخله نه کوي، او کوم کارونه چې د حاکم نظام مربوط دي په هغې کې به کلیسا او دین کار نه لري. دینداری به جلاوي، حکومتداري به جلاوي. دا یو شعار شو. هغه کلیسا چې د ظلم او د بربریت په مرکز باندې بدله وه، هغه کلیسا چې د فحشا په مرکز باندې بدله وه، رښتیا هم د هغه وخت خلکو د خپل حق د ترلاسه کولو په خاطر باندې دغه نعره راپورته کړه، او بیا یې دا ووایي چې بس دین او حکومتداري دا به جلا جلا شیان وي. د دې پاڅون په ضمن کې سیکولریزم یا لادینی دغه نظریه هم وجود ته راغله. دا معنا چې موږ د هیڅ دین تابع نه یو، نعوذ بالله. یهودیت او نصرانیت په هغو ټولنو کې داسې ناروا کړنې ترسره کړې چې خلک دې ته مجبور شول چې زه د هیڅ دین نه تابع کېږم، زه سیکولر یم. په ضمن کې ډیموکراسي مفکوره هم رامنځته شوه. بس د ولس چې څه خوښه ده رای واچوئ چې یو حاکم نظام رامنځته کړو، یو کس جمهور رئیس مقرر کړو، ولسمشر یې مقرر کړو. د چا چې رایه ډېره شوه بس همغه به پاچا وي. قانون چې جوړوو هغه په دین باندې غرض نه لرو، په دین کې مداخله نه کوو او نه له دین نه اخذ کوو. بس پارلمان جوړوو او د قانون جوړونې دپاره یوه شورا رامنځته کوو. دغه شورا چې کوم قانون تصویب کړه چې دا به د مملکت قانون وي، بس همدغه قانون دی چې دې ته بیا وضعي قوانین ویلی کیدای شي. د انسانانو په لاسونو او د انسانانو په ژبو او عقلونو باندې جوړ شوي قوانین. کار له هغه ځای نه را شروع شو. خو لیکن د مسلمانانو ټولنې یې ولړزولې.